رښتیا ویونکی مایوسه کېږي خو ناکامه کېږي نه. رښتیا ویل د ځان عادت وګرځوئ. که تاسې رښتیا ویل د ځان عادت وګرځوئ او تل رښتینی واوسیږئ، نو تاسې به د ژوند د ټولو تاریکیو څخه په امن کې اوسیږئ. اصل کې الله عز وجل او په خپله د اسلام ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم رښتیا ویل خوښ کړي دي. ځکه حق ویل د یو مسلمان باید ځانګړی صفات واوسیږي. حق د الله تعالی نوم دی او پر دې باندې په اسلام کې ټینګار شوی دی. که تاسې هم غواړئ چې په ټولنه کې خپل ټولنیز اعتبار ډیر کړئ، د خلکو سره مو راشه درشه د باور پر بنسټ واوسیږئ او په خلکو کې ځانګړی ځای ولرئ، تل رښتیا د ځان عادت وګرځوئ، ځکه چې رښتیا ویونکي تل کامیابه وي. ما په پیل کې وویل شاید تاسې پر خپلو رښتیا ویلو کله کله مایوسه سئ، خو تاسې ناکامه کېږئ نه. ټولنه ده، انسانان دي، د خلکو برخوردونه دي، خو که ته د حق پر خبره ودرېږې او تل د ژوند په ټولو مسایلو کې رښتیا ووایه او رښتیا ویونکی او په امین باندې مشهوره سې، ځکه امین صفت د رسول صلی الله علیه وسلم صفت دی، نو به تا خپل ځان د یو ښه امتي په صفت معرفي کړی وي. راځئ رښتیا ویونکي واوسیږو تر څو د خدای تعالی د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رضا او په ټولنه کې به مو خپل حیثیت ساتلی وي. د رښتیا ویونکو په ډله کې دې مو خدای تعالی په ورځ د قیامت او د حساب او کتاب په ورځ راپورته کړي.